چې کله اذان وشي او تاسو دکان کې ناست یې نو تاسو ته پته نه وي دا د آخرت د ګټې ټیم شروع شي. د پورې د دنیا ګټه وه او په دغه ټیم کې مؤذن وي حی علی الصلاة حی علی الفلاح، جمعات ته راشه ای دکاندار راشه د آخرت د ګټې ټیم دی شروع دی. نو په دغه ټیم کې دله ګاک راشي چې دی وایي درځمه او درځمه او درځمه چې ګاک روزخطي او جمعات ته راشي نو د جمعې مونځ دې شوي نو دی چې مونځ وکړي ځان له نو دا یو په یو شو او کم دکاندار چې راغی او د جمعې سره یې وکړو دا یو په 20 باندې شو. څومره لویه ګټه د آخرت ته نه لاړله. ښه ته د دنیا ګټې کوي خو چې وایي کله اذان وشي بیا زما د آخرت د ګټې ټیم شروع شي. دنیا به ګټو خو د آخرت نه به لاس نه ینځو که نه. د آخرت بیلات خو به نه کوو که نه. د آخرت بیلات به نه کوو. ښه صحیح معامله به کوو. صحیح هر چا سره به نیت د خیرخواهۍ کوو. ښه حدیث مبارک دی وی چې څوک د بار نسیز راوړي او بیا یې په کلي او په علاقه کې په خلکو خرڅوي، لکه دا دکانداران ټول د بهر نسیزونه راوړي که نه، په کلي کې او په بازار کې او په علاقه کې په خلکو خرڅوي په مناسب ریټ. نبی علیہ السلام فرمایي رب العالمین وی چې دې دکاندار له به رزق زه ورکوم. دې د نورو خلقو د رزق ذریعه جوړه شوې ده، د ده به رزق نه بندېږي، دله به زه رزق ورکوم. دې د خلقو د رزق ذریعه ده، الله به د ده رزق نه بندوي ښه چې د ده نه خلقو ته خیر رسي. نیت د خلقو د خیر کوي. نبی علیہ السلام صحابو ته تقریر کو وی والله لا یؤمن، زما دی د خدای په ذات قسمی چې مؤمن نه دی. بیا وی والله لا یؤمن، زما دی د خدای په ذات قسمی چې مؤمن نه دی. بیا وی والله لا یؤمن، زما دی د خدای په ذات قسمی چې دا مؤمن نه دی. صحابی تپوس کو د الله حبیب دا ته څوک یادی؟ وی دا هغه کس یادوم چې ګاونډي د ده نه په تکلیف کې دی، دا مؤمن نه دی. ښه دا مؤمن نه دی. زه هم یوازې به مونځ خلاص نشو مشره روري، یوازې به روجه خلاص نشم که نه، یوازې به په علم خلاص نشو که نه. دا معاملات دي، دا به د ګاونډي سره جګړم تا ته پیش کیږي. په قیامت کې به ګاونډي د ګاونډي سره جګړم کوي. دا یوازې منځونه به دې نه تلي، دا یوازې حجونه به دې نه تلي، د ګاونډي جګړه درته هم پرته ده، دې به در سره جګړم کوي. الله مخې ته به دې ګاونډي له د جګړې جواب هم ورکوي که خبره ده. څومره چې یو دکاندار صفا معامله کوي دومره کاروبار هم ښکلی چلیږي، دومره کاروبار هم ښکلی چلیږي. الله وله ښکلی حلال او پاک رزق الله درکوي، ولې حرام رزق کوي؟ او بل دکاندارانو ته وایم ای دکاندارانو